د یوسف جان لا دا ویډیو لګه وګورئ بیا ان شاء الله غي نو ورستو خبرې کوو. مان دې څه دی ارمان مې دا دی بس چې زما دا علاج وشي دا ګرده راته بدل شي او په ماړه خېټه اوبه وڅښم بس. صاحبه ګوټ اوبه درې کاله کېږي چې ما اوبه نه دي څښلي. اوبه ډېر شی پرتې خو لکه ما باندې بند دي که زه وایم چې ویڅکم نو زما ساه به بنده کړي څه خبره ښه. ګورئ یو عجیبه نظام دی د رب الله تعالی اوبه په کائنات کې پیدا کړي دي او د اوبو هغه احساس انسان ته کله پیدا کېږي. د اوبو احساس هله پیدا کېږي. دا ملګری مې ولیده تاسو یوسف جان لالا ته انټرویو اخلي او دی په خپله انټرویو کې څه وایي دی وایي چې ما 3 کاله وشو چې یو ګوټ اوبه مې نه دي څښلي. وایي په زړه دې څه ارمان دی؟ وایي په زړه مې دا ارمان دی چې صرف یو ګوټ اوبه وکړم یو ګوټ اوبه. وایي دا مې په زړه وایي چې سم پې پرېوځم او ډېر اوبه وڅښم که نه وایي دا مې په زړه غټ ارمان دی. نو اوبه د الله تعالی داسې نعمت دی. دا یو څو ورځې ګرمي سیوا شوې ده. دا اوس موږ دلته راغلي یو دا ټول ملګري راغلي دي ما سره. دا وګورئ مفتي صاحب هم را سره خوا کې ناستی دی او دغه بل مفتي صاحب لاندې اوبو کې ولاړ دی. ماشاءالله اوبه ښې ډېرې دي دلته اوس میسر دي موږ ته یخ هم دي برابر دي خو د څښلو قابل نه دي. تاسو فکر وکئ که نه چې موږ د ځان سره اوبه نه دي راوړي. اوس موږ ته هم دا احساس کېږي چې دا اوبه په کم وخت کې انسان ته ډېر زور ورکوي او په کم وخت کې چې اوبه هم د سره کې ډېرې شته او بیا یې هم نشي څښلی. نو څنګه چې د دې مریض څه اوبه شته خو څښلی یې نشي. الله تعالی یو داسې نعمت دی. د داسې نعمتونو قدر پکار دی. دا په صحت کې انسان ته الله تعالی چې داسې نعمتونه ورکړي او د قدر ونه کړي نو چې کله په انسان باندې داسې حالت راشي چې هغه بیا تکلیف ورکوونکی وي نو بیا په هغه ټیم کې انسان ډېر ضروري. الله دې موږ داسې حالت نه وساتي.